بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو دریم برخې ته. په کالیفورنیا کې د موټر چلولو د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د پوهې ټست یا نالج ټست یا د پرمیټ لپاره د آمادګۍ ټست یا مختلف بیلابیل پوښتنې او ځوابونه. راځو مخکې په دویم درس کې مو یاده چې بلاینډ سپاټ یا رنده نقطه د لوی موټر او د کوچني موټر سره فرق لري. که دلته متوجه شئ، تاسو دلته ګورئ بلاینډ سپاټ، یعنی دغه موټر د دې موټر د سور موټر چې تاسو ګورئ د دې بلاینډ سپاټ دغه خیره رنګه د سوری چې دی د دې بلاینډ سپاټ دی، یعنی په دې ساحه کې دا موټر نشي لیدلی. که دا موټر په دې ساحه کې وي دی نشي لیدلی. لکه که دې ته راشو بلاینډ سپاټ دې ته وایي چې میرور، یعنی دا په هنداره کې کتی شي، اما دغه موټر چې دا د موټر په بلاینډ سپاټ کې دا نشي کتی. که چیرته تاسو اور شولډر ونه کوئ یا په اوږه باندې سر وانه اړوئ نو دا موټر تاسو نشئ کتلی. راځو که د درې منظور ته راشو. په دې درې منظور کې ګورئ مثال دا ویزیبل، یعنی ویزیبل دا ده چې مثال دا کتلی شي په خپل هنداره کې، اما دغه ان ویزیبل یعنی دا سور موټر چې دی دا موټر د دې موټر ډریور دا نشي کتلی تر څو چې اور شولډر ونه کړي، یعنی په دې هنداره یا د عقب ښیښه کې دا نشي کتلی. اوس راځو د غټو موټرو بلاینډ سپاټ یا رنده نقطه او په دري کې ورته وایي نقطه کور. نو که دلته وګورو د دی غټ موټر چې دی وروسته او مخکې هم رنده نقطه لري. لکه بلاینډ سپاټ دلته وګورئ، مثال په دې ساحه کې بلاینډ سپاټ دغه ژیړ رنګ شوې ساحه چې ده ګورئ د دې د غټو موټرو بلاینډ سپاټ یا رنده نقطه پراخه ده، یعنی ډېر ځای کې دیو موټر نشي کتی. که وروسته یې مثال دغه نشي کتی، دا په هنداره کې کتی شي. که دلته وګورو عین شی مثال که دغه موټر کتی شي، اما که دې ساحې ته ور داخل شي به یې نشي کتی. ګوره د دې بلاینډ سپاټ حتی تر دویم لاین پورې هم غځېدلی دی چې مثال دلته دغه د بلاینډ سپاټ د دې شاته د دې مخکې دلته په اندازه سره ښودلی دی چې مثال یو لاین کې دلته دا موټر نشي کېدلی. که چېرته په دې لاین کې موټر را روان نشي کتلی، که دې خواته وګورئ مثال په دوه لاینو کې موټر نشي کتلی. لکه د دې ګوره یو لاین ان تر دې پورې دا کومه سره ځای چې دی مثال دا موټر نشي کتلی. 20 فوټه مخکې موټر نشي کتلی او 30 فوټه وروسته موټر نشي کتلی په دې سره رنګ شوې ساحه کې. ګوره دلته که تاسو وګورئ دا موټر په هنداره کې کتی شي، ځکه دلته ورته تیار ذکر شوي دي چې مثال دغه د سره رنګ یا بلاینډ سپاټ نه دې خواته دي. دا موټر مثال کتلی شي ډریور، دواړه موټر یې کتی شي، اما که چېرته په دې سره ساحه کې وي نو دا موټر نشي کتی. په ښي لاس کې د دې مثال د غټو موټرو بلاینډ سپاټ 2 لاینه دی او په کیڼ لور کې مثال د غټو موټرو بلاینډ سپاټ یا رنده نقطه یا نقطه کور چې په دري کې ورته وایي نو دا یو لاین دی. په دې شکل سره دې ته باید تاسو متوجه وئ. اوس راځو اور شولډر چې په اوږه باندې کتل. که دې ته متوجه شي، یعنی په دغه شکل سره تاسو د عقب شیشه کې تاسو ګورئ مثال دغه وروسته شیشه ده، ګورئ دا فقط په دې وروسته شیشه کې ګورئ. تاسو کله چې په دې د وروستي سیټ په شیشه کې تاسو وګورئ نو تاسو کولی شئ چې خپل موټر په بلاینډ سپاټ کې وګورئ. لکه خلک مختلف دغه کوي اور شولډر کوي، دا ټول دا یو رقم دا اور شولډر دی، دا بل رقم، دا بل رقم او دا بل قسم، دا بل قسم، دا بل قسم. چې مثال څه وخت تاسو لاین بدلوئ یا ښي لور ته تاویږئ یا کیڼ لور ته تاویږئ نو په دې صورت کې باید تاسو اور شولډر وکړئ، یعنی په اوږه کتل، یعنی په اوږه وګورئ چې مثال ستاسو په بلاینډ سپاټ کې موټر نه وي. لکه دلته مخکې دا بلاینډ سپاټ تاسو ته تشریح شو د وړو موټرو دپاره، د غټو موټرو دپاره تشریح شو. نو او دا یې څه شو اور شولډر چې دا په مخکیني درس کې دویم درس کې تېر شوي وو. نو تاسو ځینې ښیښې دي چې تاسو کولی شئ چې د بلاینډ سپاټ لپاره خپل موټر لپاره ولګوئ. لکه دغسې دا وړې شیشې چې دي مثال په دې کې تاسو کولی شئ چې په بل موټر چې ستاسو په بلاینډ سپاټ کې وګورئ، لکه دا تر دې ساحه پورې ټول موټر ښکاري
مثال دا ځای ورته ښکار لکه دا ښیښې دي دا په دې شکل دا ښیښې دي نو تاسو کولی شئ دا ښیښې والی او خپل د عقب هنداره کې ولګوئ نو تاسو بیا په دې اور شولډر ته دومره حاجت نه لرئ چې مثال تاسو اور شولډر وکړئ تاسو د موټر په دې ښیښو کې ښکاري کله چې تاسو لاین بدلوئ یا د بل موټر څخه مخکې کېږئ موږ وویل چې د موټر شو یا دواړه مخکیني څراغونه باید تاسو ته ښکاره شي لکه په دغه شکل شو دغه ته شو وایي او دغه مخکیني څراغونه دي یعنې دا باید تاسو ته په مکمل شکل ښکاره شي یا په دې شکل یا په دې شکل سره نو تاسو کولی شئ چې یا لاین بدل کړئ یا د موټر څخه مخ ته لاین ته راشئ نو په دې شکل تاسو کولی شئ دا یو نمونه وه اوس راځو یو 13 سوال ته 13 سواله مو پوره کړه په تیر دویم د برخه کې 13 سوال ته ورسېدو اوس راځو یو 13 سوال ته وایي که تاسو پلان لرئ چې د بل موټر څخه مخکې شئ نو تاسو باید د بل ډرایور څخه دا تمه ونه کړئ چې تاسو ته به د بیرته خپل لاین ته د راګرځېدو ځای درکړي یعنې تاسو په دې تمه ونه اوسئ چې د یو موټر نه تاسو مخکې کېږئ د دې نه او بیرته تاسو دا تمه وکړئ چې زه خپل لاین ته راځم نو ما اشاره لګولې ده او هغه به ځای راکړي نه څوک تاته ځای نه درکوي تاسو به خپل لاین باندې اوسئ او لکه مخکې چې مو ویلې چې خپل بلینک سپاټ کې وګورئ ښیښه کې وګورئ چې مکمله شوی ښکارېږي کله چې شوی ښکارېږي دواړه څراغونه ښکارېږي دا په دې معنا چې تاسو د په کافي اندازه سره فاصله لرئ او تېرېدای شئ دا کم ژیړ رنګ بیکګراوند یا پس منظر چې لري دا د پورته سوال لپاره تشریح سوال او جواب لپاره تشریح ده دلته دا چې د مثال په عین سوال کې عین ځواب هم دی یعنی په جمله کې مکمل ځواب هم دی حتی که تاسې د خپل موټر اشاره ولګوئ نو تاسو باید هیڅ کله دا توقع ونه لرئ چې ستاسو لپاره بل ډرایور خالی ځای پرېږدي او یا به تاسو ته د لارې حق درکړي یعنې تاسو د لارې حق نه درکوي یا نه ځینې کسان شته چې تاسو د لارې حق درکړي کله چې اشاره ولګوئ او هغه تاسو ته ورشي خو زیاتره کسان تاسو ته د لارې حق نه درکوي اوس راسو 22 سوال ته 22 سوال کې وایي یوه لویه لارې ستاسو مخې ته روانه ده او ښي لور ته په 2 لاینو کې په سړک هر لور ته تاویږي لارۍ یا ټرک شاید په پراخه توګه ځای ونیسي چې تر څو په مکمل ډول سره تاو شي یعنې دا کله چې لارۍ تاویږي یا لوی ټرکونه تاویږي نو په هغه صورت کې دا په 2 لاینو کې کېدای شي تاو شي ځکه 2 لاینه ونیسي نو تاسو کوشش په دې حالت کې مه کوئ چې مثال تاسو د دې نه مخکې شئ یا په دې بل لاین کې واوړئ نو تاسو باید صبر وکړئ ځکه د لارۍ د مخکینیو ټایرونو په ځای وروستني ټایرونه ژر راتاویږي هغه مثال په اول لاین کې دا په دویم لاین کې راتاویږي په دې شکل سره مثال دا د خطر باعث ګرځي که تاسو په دې حالت کې چې لارۍ تاویږي یا لوی ټرکونه تاویږي او تاسو د مخکې کېدو هڅه وکړئ یا په بل لاین باندې لاړ شئ په بل لاین کې نو تاسو باید ورو شئ او تر څو چې هغه په مکمل ډول تاو شي کله چې یو موټر تاویږي وروستني ویلونه د مخکیني ویلونو په پرتله په لنډ ډول سره تاویږي لویو موټرو فرق په وروستنیو او مخکینیو ویلونو کې دی د دې لپاره لوی لارۍ یا ټرکونه پراخه ځای د تاویدو لپاره نیسي چې تر څو په بشپړ ډول سره ښي لور ته تاو شي راځو 34 سوال ته همیشه باید تاسو ودرېږئ مخکې له دې چې د ریل پټلیو څخه تیر شئ څه وخت چې د ریل پټلیو هاخوا ته تاسو لپاره ځای نه وي چې په بشپړ ډول سره د ریل پټلیو څخه واوړئ یعنې په دې د دې نه مطلب دا دی چې کله تاسو مثال اشاره هم شنه وي ریل هم نشته اشاره هم شنه ده خو اخوا ته سړک بند دی که چېرته تاسو ځئ د ریل په پټلۍ باندې ودرېږئ نو په دې صورت کې تاسو هیڅ کله هم که اشاره شنه هم وي تاسو باید دا عمل ونه کړئ چې مثال تاسو لاړ شئ او هغه ریل په پټلۍ باندې ودرېږئ ځکه د ریل د ګاډي د راتګ
توقع باید تاسو په هر وخت کې ولرئ. کېدای شي ریل ګاډي راشي نو تاسو نه مخکې ځای لرئ نه وروسته ځای لرئ او ستاسو د ټکر باعث شي او بالاخره خدای ناخواسته د مرګ باعث هم شي. نو دلته په دې تشریح کولی شئ چې تاسو دا ویډیو ودروئ او دغه تشریح په خپله ولولئ. دا پاس نه تر دې پورې که کوم سوال یا پوښتنه تاسو ته پیدا کېږي تاسو کولی شئ چې د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ یا پوښتنه وکړئ او که چېرته ښه پیشنهاد لرئ چې د دې روزنیز پروګرام کیفیت لا پسې ښه شي نو زه ورته ښه راغلاست وایم او زما سره خپل نظرونه شریک کړئ. کله چې دغسې په ژیړ رنګ سره پس منظر یا بیکګراوند ولري یو متن هغه د یعنی یو تشریح تاسو ته زه په دې کې درکوم. تاسو باید د ریل ګاډي د پټلۍ کې د هرې خوا څخه د ریل ګاډي د راتګ ته د امکان په سترګه وګورئ یا د ریل ګاډي د راتګ تمه وکړئ چې په پټلیو باندې تیر نشئ. مخکې د تیرېدو څخه ودرېږئ او ځان باوري کړئ چې تاسو په بشپړ ډول سره پرته له کوم خطره د ریل ګاډي پټلیو څخه تیرېدای شئ. یعنې که موټر و مخکې ستاسو نه موټر و او هغه تیر شو نو او تاسو په دې باور هستئ چې یعنې تاسو هم تیرېدای شئ نو په هغه صورت کې حرکت وکړئ تیر شئ او که نه په دې باور نه هستئ چې تیرېدای نه شئ او یا مشکوک هستئ نو په هغه صورت کې باید تاسو حرکت ونه کړئ چې د ریل ګاډي پټلۍ کراس کړئ یا تیر شئ او د ریل ګاډي د پټلیو د بندېدو سبب نه کیږي. یعنې که چیرې ستاسو څخه مخکې موټر وي او هغوی پرته د ګڼې ګوڼې تیرېدلی شي نو تاسو بیا حرکت وکړئ چې تر څو د ریل ګاډي پټلۍ د ریل ګاډي لپاره خالی پاتې شي. د بندېدو سبب کېږي تاسو باید حرکت ونه کړئ که حتی ریل ګاډی هم نه وي ځکه چې په هر وخت کې د ریل ګاډي د راتګ امکان شته. لکه مخکې مې چې دا تشریح کړه تاسو کولی ویډیو ودروئ یا پاس کړئ بیا پس هغې نه مکمل دا سوال ولولئ یو ځل پوه نه شئ دویم ځل بیا راولئ پوه نه شئ کولی شئ زما څخه په کمنټس کې پوښتنه وکړئ. راځو 15 سوال ته. تاسو باید خپل موټر هارن وکاروئ کله چې مثال دلته زیاتره ګوره د موټر هارن نه کارول کېږي. څوک دلته که ته چا پسې هارن ووهې نو ډېر بد وړي یعنې دا لکه د افغانستان پاکستان هندوستان د دې غوندې نه ده چې مثال تاسو هارنډونه ووهئ یا دغه وکئ نو دلته که ته چا پسې هارن ووهې نو ډېر بد تاثیر لري. نو دلته راځو ووایو چې تاسو باید خپل موټر هارن وکاروئ کله چې په ممکنه ډول سره د ټکر یا حادثې په مخنیوي کې مرسته کوي. یعنې په مخنیوي کې ستاسو سره مرسته کوي کله چې هغه وخت تاسو هارن کاروئ چې موټر ته بلاینډ سپاټ کې او هغه د تاوېدو دغه کوي هارن به وهئ یا په هغه وخت کې چې مثال یو کس د تیرېدو په حال کې دی او ته د بریک نشي نیولی په هغه وخت کې ته هارن ووایئ. نو راځو اوس د دې تشریح ته چې مثال په دې ژیړ پس منظر یا بیکګراوند کې دلته تشریح لیکل شوې. تاسو باید یوازې په هغه وخت کې د موټر د هارن څخه کار واخلئ چې د حادثې یا د ټکر څخه مخنیوی کېږي. تاسو باید د دې لپاره هارن ونه کاروئ چې یو موټر سایکل او یا بایسکل ستاسو مخ ته ورو روان وي تاسو غواړئ چې چټک شي او یا هم تاسو ته لار پرېږدي. په دې کې تاسو لار نه پرېږدي تاسو باید مختلف لاینونه د لاین بدل کړئ او بل خوا لاړ شئ. د دې لپاره هېڅ وخت هارن مه وهئ چې تاسو د یو موټر څخه مخکې کېږئ او هغه تاسو ته دا لاین پرېږدي او بل لاین ته واوړي. 14 سوال. که تاسو د ټرافیک جریان څخه ډېر روزئ نو تاسو به ډېر احتمال ولري چې د ټرافیکو ته د مزاحمت په خاطر ټکټ ترلاسه کړئ. تاسو باید په هغه وخت کې ورو تګ وکړئ کله چې هوا خرابه وي او یا ډېر باران وي. په هر حالت کې چې تاسو د موټر نورمال حرکت بند کړئ یا د نورو موټرو ته مزاحمت سبب وګرځئ نو تاسو به د جرمې ټکټ ترلاسه کړئ. تاسو باید د ټرافیکو
سرعت سره یو شان لاړ شئ، نه د ډېر ورو. که چیرې د ټرافیک سرعت د ټاکل شوي حد څخه پورته شي نو بیا تاسو په هغه غیر قانوني سرعت مه ځئ. یعنې که هغې ډېر تیز وي، مثال ۵۰ د فری وای سرعت دی، هغې په 80 کې 70 کې ځي، تاسو بیا هغې سره په هغه سرعت کې مه ځئ، تاسو باید په ۴۵ کې لاړ شئ. هر کله چې تاسو د نورو موټرو څخه ورو تګ کوئ نو کوښښ وکړئ چې خپل لاین ښي لاین ته را بدل کړئ. نو ځینې فری وایګانې دي چې هغه ځان ته یوازې 2 لاینه لري یا یو لاین لري چې په یو لاین ځې نو د هغې سپیډ د مثال په توګه ۵۵ دی او ته په ۱۵ یا 20 کې ځې، نو تا دې نورو موټرو ته مزاحمت وکړه او یو لاره دې بیخي بنده کړه. ځکه چې دلته په کالیفورنیا کې که 10 دقیقې یا 15 دقیقې یو موټر ودرېده نو ټول لاره تر مایل پورې بس دا موټر ودرېږي. نو که چېرته مثال سپیډ ۵۵ او تاسو په 20 یا 15 یا 30 کې روانه سئ نو په هغه صورت کې تاسو نور موټر ته مزاحمت کوئ او په دې وخت کې که چېرته د هایوی د لویې لارې پولیس راشي نو تاسو ته به د جرمې ټکټ درکړي. نو د دې کار څخه باید تاسو مخنیوی وکړئ. راځو 30 سوال ته. کله چې تاسو په لویه لار یعنې فری وای کې لاین بدلوئ نو تاسو باید لږ تر لږه 15 ثانیو لپاره د خپل موټر اشاره ولګوئ. کله چې مثال د یو لاین نه بل لاین ته اوړئ نو 15 ثانیې لپاره باید ستاسو اشاره لګېدلې وي چې شاته موټر پوه شي چې تاسو د دې لاین نه هغې لاین ته اوړئ. مخکې لومړی تاسو کله چې لاین تاسو بدلوئ یعنې باید سماګ وکړئ. سماګ په دې معنی یعنې چې لومړی سیګنال ولګوئ. اس معنی سیګنال، ام میرور، اوی اور شولډر او جی گو. یعنی کله چې تاسو لاین بدلوئ په هغه صورت کې لومړی باید خپله اشاره هغه طرف ته ولګوئ، بیا په اشارو کې په شیشو کې هایندارو کې وګورئ او ورپسې اور شولډرو کې او بیا لاین په مایل ډول سره بدل کړئ. نو دا سمګ باید ستاسو یاد وي چې مثال کله چې فری وای کې لاین بدلوئ باید سمګ وکړئ. مخکې له دې چې په لویه لار کې تاسو لاین بدل کړئ باید تاسو لږ تر لږه 15 ثانیو لپاره هماغه لور ته د خپل موټر اشاره ولګوئ. همیشه باید تاسو د خپل موټر اشارې وکاروئ کله چې تاسو لاین ښي یا کیڼ لور ته بدلوئ. ورو کېږئ او یا درېږئ تر څو ستاسو څخه وروسته موټر، بایسکل، موټرسایکل او پلي تلونکي ستاسو په نیت او اراده باندې پوه شي. نو پخپله د اشارو کارول او دا هم پخپله مثال د یو بل سره خبرې کول دي، د ډریورانو د یو بل سره خبرې کول دي. که چېرته ته بریک نیسې وروستۍ اشاره دې بلیږي بل ډریور په دې باندې پوهېږي چې دی بریک ونیو، مخکې بل خطر دی. که ته چېرته اشاره ښي لور ته لګې نو بل موټر پوهېږي چې مثال ته ښي لور ته تاوېږي، که کیڼ لور ته لګې مثال هغه په دې باندې پوهېږي چې مثال که دا کیڼ لور ته تاوېږي او که ایمرجنسي اشاره لګې مثال دواړه شاته نو دا په دې باندې پوهېږي چې د موټر څه مشکل دی، ځان ستانه بچ کوي. نو دا پخپله یو کمیونیکیشن دی چې د ډریورانو یو بل ترمنځ د اشارو په واسطه کوي. دا اشارې چې دي پخپله خبرې یعنې ډریوران یو بل سره د اشارو همدغه اشارې لګولو، چراغونو لګولو، ګل کولو یا ښي چپ یا ډبل اشاره یا بریک نیسې په دې ته دا پخپله یو خبرې کول دي. نو بل دا ده چې کله تاسو یو لاین نه بل لاین ته اوړئ نو خامخا باید تاسو اشاره ولګوئ. داسې نه وي چې اشاره مو نه وي لګولې. تاسو په هیڅ وخت کې بې د اشارو لګولو څخه لاین باید بدل نه کړئ. راځو 38 سوال ته.
اته دیرشم سوال ته تاسو باید اضافه فاصله خپل مخ ته پرېږدئ کله چې د موټر سایکل پسې روان یاست. یعنی که موټر سایکل ستاسو مخ ته وي تاسو د موټر په نسبت د کوچني موټر په نسبت د دې ته له یو څه اندازه فاصله زیاته پرېږدئ. کله چې تاسو د موټر سایکل پسې روان یاست نو تاسو باید اضافي فاصله خپل مخ ته پرېږدئ ځکه چې د نورو موټرو په پرتله موټر سایکل ژر بریک نیسي او یا که موټر سایکل پریوزي نو تاسو به په کافي اندازه سره ځای لرئ چې بریک ونیسئ او همدا شان باید متوجه اوسئ چې د موټر سایکل لیدل په شپه کې ستونزمن دي. راځو 9 سوال ته. تاسو باید د قانون پلي کوونکي ته د بیمې ثبوت وښایاست که تاسو په ټکر یا حادثه کې داخل یاست او یا تاسې د جرمې د ټکټ لپاره ودرول شئ. کله چې موټر چلوئ نو تاسو باید د بیمې ثبوت او لایسنس له ځانه سره ولرئ. که تاسې په ټکر یا حادثه کې داخل یاست او یا د قانون پلي کوونکي لخوا د جرمې لپاره احضار شئ نو هغوی تاسو څخه د پورته ذکر شویو اسنادو غوښتنه کوي. راځو 40 سوال ته. که تاسو 55 مایله پر ساعت سرعت سیمه کې 55 مایله پر ساعت سرعت کې موټر چلوئ نو تاسو ته به د جرمې ټکټ درکړل شي. که چیرې د سړک یا هوا شرایط یا حالت ورو رفتار ته یا تګ ته اړتیا لري. دا لاندې د دې سوال د پورته سوال تشریح ده. یعنی که چیرته د یو سړک سپیډ یا سرعت 55 مایله پر ساعت وي او تاسو 55 مایله پر ساعت باندې روان یاست او سړک خراب دی، مثال سړک خراب شوی دی او یا سړک خام دی یا مثال باران شوی دی، باران دی او یا ګرد غبار دی، په دې حالت کې باید تاسو 55 مایله کې روان شئ. که لاړئ تاسو ته به ټکټ درشي. کالیفورنیا د اساسي سرعت قانون وایي چې هیڅ وخت تیز موټر مه چلوئ چې ستاسو لپاره په فعلي شرایطو کې خوندي نه وي، حتی تر دې پورې چې ستاسو سرعت د لارې د تعین شوي سرعت څخه کم وي. نو تاسو باید د هوا او سړک شرایطو سره سم سرعت کې موټر وچلوئ او که نه نو تاسو به د تیز رفتارۍ د جرمې ټکټ ترلاسه کړئ. تاسو ته به د تیز رفتار د جرمې ټکټ درکړل شي. د مثال په توګه که چیرې هوا باراني وي او د سړک لپاره تعین شوی سرعت 55 مایله پر ساعت وي نو تاسو نشئ کولی چې په دې سرعت کې موټر وچلوئ ځکه چې په باران کې د سړک سطحه فرق کوي او تیز سرعت خطرناک وي. پرته له دې تاسو باید د نورو فکټورونو ته هم متوجه اوسئ لکه شاوخوا د موټرو سرعت، بایسکل چلونې او یا د پیاده کسانو موجودیت پر سړک چې په دې حالاتو کې تیز رفتار یا سرعت د حادثې سبب کیږي. مخکې مو وویل چې تیر درسونو کې چې دوه ژیړ سره دوه لارې بدلوي. مثال دا ګوره د دې خوا د ښي لوري لار د چپ خوا تاسو نشئ کولی چې دا دوه ژیړ لارونه په دې شکل سره که دا سره نږدې وي او یا لرې وي تاسو مثال کراس کې د دې څخه دې خوا سړک ته راوړئ یا دا موټر د دې سړک ته دې کې تاسو نشئ کولی. او که چیرته دومره فاصله وي که فاصله زیاته وي هم نشئ کولی. که په دې شکل وي هم تاسو نشئ کولی چې د ښي لور نه چپ لور ته واوړئ یا د چپ لور نه ښي لور ته واوړئ. دا په دې معنا دی یعنی د سړک په منځ باندې دیوال دی، یعنی په سړک په منځ کې چېرې دیوال دی.
راځو فری وای ته. مخکې مو ویلې که چېرته تاسو مثال وروځئ یعنې سپیډ کې زیات نه ځئ او وروځئ نو په دې درېیم لاین کې په دې شکل د ښي لور نه ګورئ په دې درېیم لاین کې راشئ او که لږ تېز ځئ په دې کې او که ډېر تېز ځئ په دې کې. مثال په دې لاین نه که هر یو لاین مشخص شوی دی. مثال که وروځئ نو هر څومره چې وروځئ کېدای شي یو فری وای 15 لاینه وي، 10 لاینه وي یا 7 لاینه وي، 8 لاینه وي، نو ښي طرف ته زور کوئ. که د دې خوا اندازې همدغسې دی. ګوره دا تیز لاین دی، دا ورپسې دی، دا ورپسې. مثال که وروځئ په دې لاین لاړ شئ. بل موږ ویل چې پیډسترین یا پیاده تلونکي کسان، مثال چې کله تاسو مخته یو پیاده تلونکی یا لاروی د سړک نه تېرېږي، نو په دې حالت کې باید تاسو ډېر احتیاط وکړئ. که دلته وګورئ، دلته د لارې تېرېدو یعنې نښه نشته لکه په دې شکل سره، خو دا په دې لاره تېرېږي. تاسو باید بریک ونیسئ او ورو شئ ورته. لکه دلته وګورئ لاندې انځور کې، په دې حالت کې باید تاسو ورو شئ او بریک ونیسئ تر څو چې دا لاروي یا پلي تلونکي د دې سړک څخه تېر شي. هېڅکله هم د لارویو لار مه بندوئ. لکه دا موټر چې دی، مثال دې خط ته ځان را رسولی، یعنې په دې حالت کې دا غیر قانوني دی. مثال قانوني دی، دا باید د دې لاینونو شاته ودرېږي، دې خواته ودرېږي، نه ده. بل تاسو متوجه اوسئ که چېرته تاسو په تیز سرعت کې راشئ، نو دلته دا ګورئ، مثال دا د تېرېدو په حال کې دی او تاسو تیز رالی، یعنې دا د حادثې سبب کېږي. لکه په دې شکل سره نو حادثه کوي. نو د دې څخه باید تاسو کله چې موټر چلوئ باید ډېر احتیاط باندې. دلته که وګورئ، مثال حق د دې لاروي دی، خو دا موټر راغلی دی په دې شکل، دا یې واله دی. دلته که فکر مې کله چې تاسو پیاده په خپله موټر نه چلوئ یا پیاده د سړک نه تېرېږي، دلته یو بټن ده، په دې شکل یو اله لګېدلې ده، هغه علامه ورکړل شوې ده. که دې خواته یې دې خوا علامه ورکړل شوې ده، که دې خواته یې دې خواته علامه، څلور خواته علامې دغسې تیرک هغه نښې ورکړل شوي دي. نو دغه بټن ته فشار ورکوئ او انتظار کوئ کله چې تاسو ته اجازه درکړل شي یا اشاره ستاسو خپله شنه شي او یا دغه علامه په دې شکل راشي، نو تاسو باید د سړک نه واوړئ. نو هر کله چې تاسو سړک نه اوړئ، نو دغه بټن لګېدلی دي په هر زیاتر څلور لارو کې په کالیفورنیا کې دا بټن لګېدلی دي. او دغه تاسو کولی شئ چې مثال دې بټن باندې لومړی زور کوئ، بیا کوم پلو چې ځئ، دا څلور خواته دا تیرونه ورکړل شوي دي، کوم خواته ځئ، بیا په دې شکل سره ارام، لکه دا کس چې روان دی، په دې شکل سره ارام د سړک څخه واوړئ. لومړی به بټن زور کوئ، بیا په دې شکل سره ارام. ډریور باید متوجه اوسي په هر حالت کې چې مثال لاروی په لاره تېرېږي، هغې ته حق د اولیت ورکړي. بل ځینې وخت کې مثال دلته هغه بټن نه وي، دیو په دې لاره باندې دغسې لار وي خو بټن یې نه وي، اشاره نه وي، نو دیو راسن دغسې په دې باندې تېرېږي. هماده دې مخې ته اشارې سره اشاره او دا شکل نشته دی، خو دیو په دې شکل تېرېږي. لکه دا مثال دلته هېڅ بل اشاره د تېرېدو ځای نشته، خو دا تېرېږي. یعنې په داسې حالاتو کې باید تاسو متوجه اوسئ کله چې موټر چلوئ، نو د دې پیاده تلونکو ته یعنې هر وخت تاسو د دې انتظار ولرئ چې یو کس به ستاسو څخه مخته موټر مخته ځان راچي او د سړک څخه به تېرېږي. دا ځینې علامې دي چې وګورئ چې مثال کله دا علامې ګورئ، نو لږ سپیډ هغه خپل سرعت ورو کوئ، ځکه چې دا په دې معنا ده چې په دې کې مثال د پیاده تلونکو د تېرېدو ځای دی. نو په دې حالت کې تاسو ورو علامې، زیاتره علامې په د دې کله چې مثال دا درسونه خلاص شي، نو دویمه بله برخه چې ده مثال هغه لومړی برخه خو د سوالونو دا چې تشریح کېږي، او دویمه برخه بله برخه چې ده سفر کې چې ده لومړی سفر کې او مثال سوالونه، او دویم سفر کې تاسو د دې اشاره هر یو تشریح کېږي چې څومره اشارې دي، زیاتره یعنې اکثره به تاسو ته په دویم څپرکي کې تشریح شي.
دلته که وګورئ مثال په دې حالت کې کیدای شي چې دوی د سړک نه تېرېږي هغه وخت تعین شوی وخت چې وي د هغې نه زیات وخت ونیسي ځکه چې دا نشي کولی شي مثال په دې عمر کې دا تیز لاړ شي او هغه تعین شوی کم حد چې د دې د تېرېدو لپاره هغې کې ځان د دې سړک نه واوړي نو تاسو په دې حالت کې باید ډېر ورو شئ او بریک ونیسئ حتی هغه سړک که څلور لارې وي او دا څلور لارې نه دې خوا وي او ستاسو پر اشاره شنه هم وي تاسو باید راتېر نه شئ د هغې اشارې باندې تر څو چې دیو د سړک نه په مکمل ډول سره نه وي اوښتلي لکه دلته متوجه شئ مثال دا په غیر قانوني ډول سره مثال دا د دې سړک نه تېرېږي خو دا ډریور ډېر تیز راغلی مثال دلته د دې د خطر باعث شوی یعنې دا لږ مخکې شوی نه وی یا دا لږ نور دغه شوی نو دغه تراتیز شوی وی نو دا کس د مرګ سبب کېدو یا زخمي کېدو سبب کېدو نو په دې شرایطو کې باید تاسو ډېر احتیاط وکئ دلته په کالیفورنیا کې موټر چلول اسانه دي کله چې تاسو قانون په ځان باندې پلي کوئ او که چېرې قانون ځان باندې پلي نه کوئ نو موټر چلول بیا مشکله ده ستونزمن ده بیا د حادثو او د دې سره مخ کېږئ مننه چې تر دې دمه زما سره وئ روزنیز پروګرام دوام لري راتلونکي څلورمه برخه ده مثال د لومړي سفر کې څلورمه برخه ده دویم سفر کې دویم سفر کې بیا ټول هغه علامې او ساینونه دي د لومړی سفر کې په لومړي سفر کې څلورمه برخه راتلونکې ده د درېیمه برخه ختمه شوه الله تعالی دې وکړي چې د دې نه یو څه ګټه تاسو پورته کړې دا د نورو هغو کسان سره هم شریک کړئ چې په انګلیسي یا دري ژبه نه پوهېږي په فارسي ژبه نه پوهېږي چې امتحان ورکړي د هغې سره هم شریک کړئ تر څو ګټه ترېنه پورته کړي نو ستاسو دپاره په DMV کې یا د ترافیکو په څانګه کې ترجمان نیول کېږي او د ترجمان حق الزحمه په تاسو باندې نه ده نو په دې باندې کوشش وکړئ چې دا زده کړئ یو ځل نه دوه ځلې وګورئ دوه ځل نه درې ځلې وګورئ دا مې د ویډیو په شکل په دې باندې جوړ کړ چې زیاتره پښتانه چې دي مثال هغې سواد نه لري او چې یو خط ولولي نو د دې دپاره ما تشریح کوم دا لولم ورته چې د هغې په ذهن کې کینی کله چې ترجمان ته نه پوښتنې کوي نو ځواب په اسانۍ سره ورکړل شي ډېره مننه الله تعالی مو عزت وکړه خوشحاله اوسئ که کوم کمنټس یا ښه وړاندیز لرئ زما سره شریک کړئ تر څو د دې پروګرام کیفیت لا پسې ښه شي